بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله منده یم چې ټول مو جوړ روغ او صحتمند اوسیږئ او د خپلې ګرانو کورنیو سره خوشحاله او آرامه وخت تیر کړئ. ګرانو زده کوونکو، نن به موږ خپل لوست پیل کړو. زموږ لوست د اسلامي ښوونې او روزنې لوست ده. لومړی ټولګی، لومړی لوست، عنوان هم الله جل جلاله ده. د کتاب پاڼه 35مه او 40مه جلسه ده. ګرانو زده کوونکو، زما نوم هم رقیه احمدزی دی. ګرانو زده کوونکو، موږ به خپل لوست پیل کړو. انشاءالله په دغه لوست کې او په راتلونکي لوست کې به موږ ډېر شیان زده کړو، لکه کوم معلومات به موږ ترلاسه کړو. الله جل جلاله به وپېژنو، د الله جل جلاله نومونه به زده کړو، د طیبې کلمه به زده کړو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وپېژنو. ښه نو ګرانو زده کوونکو، تاسو ما ته ووایئ چې زموږ نن ورځ لوست څه ده؟ آفرین. زموږ د نن ورځې لوست د الله جل جلاله په اړه ده. مخکې له دې چې زه درس پیل کړم او تاسو ته یې ولولم، غواړم چې تاسو نه یو سوال وکړم. ګرانو زده کوونکو، موږ چا پیدا کړي یو او یا هم موږ د چا بندګان یو؟ آفرین. موږ ټول د الله جل جلاله بندګان یو. دا ټوله نړۍ الله جل جلاله خلق کړې ده. د ټولې نړۍ مالک یوازې الله جل جلاله دی. څنګه مې چې درته ووایي ګرانو زده کوونکو، د دې ټولې نړۍ خالق یوازې الله جل جلاله ده. دا ټوله نړۍ الله جل جلاله خلق کړې ده او مالک یې هم الله جل جلاله دی. ښه نو ګرانو زده کوونکو، راځئ چې اوس یې ولولو یو ځلې له مخې. تاسو خپل کتابونه راوباسئ. 35مه صفحه ده. زه یو ځل تاسو ته لولم ګرانو زده کوونکو، تاسو ورته په غور سره دقت وکړئ، غوږ ورته ونیسئ او له ځان سره یې تکرار کړئ تر څو چې ښه مو په یاد پاتې شي. لومړی لوست، الله جل جلاله. ته د چا بنده یې؟ زه د الله تعالی بنده یم. موږ ته څوک روزي راکوي؟ موږ ته الله تعالی روزي راکوي. ځمکه، آسمان، حیوانات، لمر او سپوږمۍ چا پیدا کړي دي؟ ځمکه، آسمان، حیوانات، لمر او سپوږمۍ الله تعالی پیدا کړي دي. موږ د الله تعالی سره مینه لرو او د هغه عبادت کوو. الله تعالی زموږ پروردګار دی. موږ په الله تعالی ایمان لرو. یو ځل بیا هم درته لولم ګرانو زده کوونکو، غوږ ورته ونیسئ. الله جل جلاله. ته د چا بنده یې؟ زه د الله تعالی بنده یم. موږ ته څوک روزي راکوي؟ موږ ته الله تعالی روزي راکوي. ځمکه، آسمان، حیوانات، لمر او سپوږمۍ چا پیدا کړي دي؟ ځمکه، آسمان، حیوانات، لمر او سپوږمۍ الله تعالی پیدا کړي دي. موږ د الله تعالی سره مینه لرو او د هغه عبادت کوو. الله تعالی زموږ پروردګار دی. موږ په الله تعالی ایمان لرو. ښه نو ګرانو زده کوونکو، تاسو دا لوست له ځان سره څو وارې تکرار کړئ تر څو چې په یاد مو پاتې شي. او هو ګرانو زده کوونکو، موږ ټول د الله جل جلاله بندګان یو. الله تعالی زموږ پروردګار دی. موږ د هغه سره مینه لرو او د هغه عبادت کوو. ګرانو زده کوونکو، څنګه مې چې مخکې هم وویل، د ټولې نړۍ خالق یوازې الله جل جلاله دی. دا ټوله نړۍ یوازې الله تعالی خلق کړې ده. که ځمکه وي، که آسمان وي، که لمر وي، که سپوږمۍ وي، که حیوانات وي، دا ټول الله جل جلاله پیدا کړي دي. او تاسو پوهیږئ ګرانو زده کوونکو چې الله تعالی دا ټول د څه لپاره پیدا کړي دي؟ آفرین. ځکه چې د الله تعالی عبادت وکړي، هغه ښه وپېژني، په الله تعالی پوره ایمان راوړي. هغه څوک چې الله تعالی باندې ایمان راوړي ګرانو زده کوونکو، الله تعالی هغه ته د جنت دروازې خلاصوي او د ژوند ښه زیری ورکوي.
الله تعالی ګرانو زده کوونکو هغه موږ ټول په الله تعالی باندې باور لرو، الله تعالی باندې ایمان لرو او له هغه کارونه څخه چې موږ منع کړي یو هغه نه کوو. هو ګرانو زده کوونکو موږ ټول باید هغه کارونه چې الله جل جلاله منع کړي یو نه باید وکړو. لکه کوم کارونه؟ آفرین، لکه دروغ ویل او غلا کول او داسې نور ډېر شیان دي چې الله جل جلاله موږ د هغه څخه د کولو نه منع کړي یو. نو موږ باید دروغ نه وایو ځکه چې الله جل جلاله موږ د دروغ ویلو څخه منع کړي یو. که چیرې موږ دروغ ووایو نو الله تعالی به زموږ نه خفه شي. غلا کول هم همداسې، د غلا کولو څخه هم الله جل جلاله موږ منع کړي یو. نو موږ نه باید غلا وکړو ځکه چې غلا کول، دروغ ویل دا ټول د ایمان د ضعیفۍ سبب ګرځي. نو موږ باید الله جل جلاله ټول احکام ومنو او باور پرې وکړو. ښه نو ګرانو زده کوونکو تاسې به هم وایئ چې احکام څه ته وایي. زه پوهیږم چې تاسو ټول په ذهن کې اوس همدا ګرځي چې احکام څه دي. ګرانو زده کوونکو احکام هغه څه ته وایي چې الله تعالی په کولو او په نه کولو باندې موږ ته امر کړی. لکه لمونځ کول. تاسو ګرانو زده کوونکو په دې باندې پوهیږئ چې الله تعالی لمونځ کول په ورځ کې 5 وخته په ټولو مسلمانانو باندې فرض کړی ده. ښه نو ګرانو زده کوونکو تاسو د اسلام 5 بناوې لوستلې دي. د اسلام 5 بناوې لرلې. اوله بنا یې طیبې کلمه وه، دویمه بنا یې لمونځ کولو، دریمه بنا یې روژه نیول، څلورمه بنا یې زکات ورکول او 5مه بنا یې حج کول و. اوس که زه درته ووایم احکام څه ته وایي، احکام ټول هغه کارونه دي چې الله تعالی موږ ته یې په کولو په نه کولو امر کړی. په کول لکه دغه بناګانو ته وګورئ ګرانو زده کوونکو، دې بناګانو په کولو سره الله تعالی موږ ته امر کړی دی. په نه کولو یې څنګه و؟ لکه غلا کول، دروغ ویل، د یو چا زړه ماتول. دا ټول څه دي؟ دا ټول هغه کارونه دي چې الله تعالی موږ د هغه نه منع کړي یو او د دغه کارونو په کولو سره یې موږ ته امر کړی دی. نو ګرانو زده کوونکو تاسو د اسلام 5 بناوې لوستلې دي. نو دا ټول هغه احکامونه دي ګرانو زده کوونکو چې الله تعالی موږ ته امر کړی په کولو باندې. ښه نو تاسو باید په هر څه باندې په هغه کارونه چې الله تعالی موږ ته امر کړی ده باید هغه ترسره کړئ او هغه کارونه چې موږ تر منع کړي یو باید ترسره نه کړئ او په الله تعالی باندې باید پوره ایمان ولرئ. د اسلام په 5 بناو باید پوره ایمان ولرئ او عقیده ولرئ. تاسو به هم وایئ چې عقیده څه ته وایي. ګران زده کوونکو عقیده هغه شی دی چې موږ باید په الله تعالی په هر څه باندې چې موږ ته نازل کړي دي ایمان او عقیده ولرو. عقیده تړلو ته وایي، لفظاً تړلو ته وایي او هغه عقد چې د الله او د بنده ترمنځ تړل کیږي. که چیرې دغه عقد ترسره شي نو هغه بنده د الله تعالی ټول احکام یې له زړه د کومې منلي دي او ایمان یې پرې راوړی ده. لکه لمونځ کول، مخکې مې هم مثال درکړه. لمونځ کول باندې الله تعالی موږ ته امر کړی ده. موږ ته یې ویلي دي چې باید همیشه په ورځ کې باید موږ 5 وخته لمونځ وکړو. نو دا په ټولو باندې فرض ده، تنها په نارینه یا یوازې په ښځینه باندې دا فرض نه ده. دا په ټولو فرض ده چې باید لمونځ وکړي په ورځ کې 5 وخته. ګرانو زده کوونکو درسونه مو ښه تکرار کړئ ځکه چې دا درسونه مو مهم دي، په یاد مو باید پاتې شي همیشه. یو ځل بیا هم غواړم چې تاسو ته تکرار کړم د لوست مو تر څو مو چې ښه په یاد پاتې شي. زموږ لوست الله جل جلاله. ته د چا بنده یې؟ زه د الله تعالی بنده یم. موږ ته څوک روزي راکوي؟ موږ ته الله تعالی روزي راکوي. ځمکه، آسمان، حیوانات، لمر او سپوږمۍ چا پیدا کړي دي؟ ځمکه، آسمان، حیوانات، لمر او سپوږمۍ الله تعالی پیدا کړي دي. موږ د الله تعالی سره مینه لرو او د هغه عبادت کوو. الله تعالی زموږ پروردگار دی. موږ په الله تعالی ایمان لرو.
ګرانو زده کوونکو خپل درسونه مو ښه ولولئ، ځان سره یې څو ځلې تکرار کړئ تر څو چې په یاد مو پاتې شي او له یاده مو ونه وځي. یو ځل بیا هم درته تکراروم ګرانو زده کوونکو، د ټوله نړۍ الله جل جلاله خلق کړې ده، د ټوله نړۍ خلق کوونکی یوازې الله تعالی دی. موږ په الله تعالی باندې ایمان لرو، د هغه په ټولو احکام باندې ایمان لرو او قبلوو یې. په هغه احکامو چې کولو باندې موږ ته امر کړی ترسره کوو یې، او هغه احکامو څخه چې موږ منع کړي یو، هغه شیانونه چې موږ منع کړي یو د هغه نه ډډه کوو. نو ګرانو زده کوونکو تاسو خپل درسونه ښه ولولئ. د کورنۍ دنده مو دغه ده چې د الله جل جلاله تاسو هم ښه ولولئ لوستې او ځان سره تکرار کړئ تر څو چې په یاد مو پاتې شي. نو تر بیا راتلونکي درس پورې ګرانو زده کوونکو تاسې په لوی او بخښونکي خدای باندې سپارم. زموږ د نن ورځ درس همدومره و. د الله په امان.